د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د لومړي ځل لپاره د پامیر کولا کمپنۍ لخوا د انارو له اوبو څخه جوړه شوې نوشابه له هرات ولایت څخه امریکا ته صادره شوه. د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د خبرو په غبرګون کې وایي پولې مو در سمبال کړئ، موږ له دغه هیوادونو عراق، سوریه او لیبیا سره ګډه پوله نه لرو. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ له لوري د افغانستان د ټولو امارتي پوهنتونونو د اسلامي ثقافت استادانو د دعوت او ارشاد امامانو او مبلغینو لپاره په کابل پوهنتون کې دینی او علمي سیمینار پیل شو چې 3 ورځې به دوام وکړي. د افغان تور دولتي شرکت رئیس محمد نبی بها وایي روان کال به د 4 میلیون افغانیو په لګښت نورستان، د پکتیا په ځاځي اریوب، د غور په منار جام او د بامیانو په بند امیر کې 4 هوټلونه جوړ شي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي په پنجشیر ولایت کې د توتانو کلتوري میله جوړه شوه. یاد وزارت زیاتوي په یاد میله کې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په یاد جوړه شوې میله کې د اطلاعات او کلتور وزارت مالی او اداري چارو معین وویل د پنجشیر ولایت د توتانو کلتوري میله د افغانستان د بیلابیلو قومونو ترمنځ د یووالي بیلګه ده. د زابل عامه روغتیا ریاست وایي چې د پخوا په پرتله زابل کې اوسمهال روغتیايي خدمات ښه شوي او خلکو ته په ښه ډول سره روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د پروان ولایت د نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د روږدو د راټولولو کمپاین په لړ کې د یاد ولایت له بیلابیلو څنډو 100 تنه په نشو روږدي کسان راټول کړي دي. یاد وزارت زیاتوي راټول شوي روږدي د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته پیژندل شوي دي.